مونږ ورته دا طاعون نه کوي چېرته نوم مو اورېدلی دی که نه دی اوس خو دې خدای پاک خیر کړي څه بلاګان څیزونه راغلي دي وي پاکستان ته هم راپسې راورسېد یا خدای خبر شوي یې که نه یې باباګانو خبر شوي یې که نه یې نه یې خبر که نه یو کاکا راپسې لګېدلی دی کاکا خو پېژنې که نه کرونا وایرس ورته وایي شروع یې کړې ده د چین نه نو د چین خلک مړه نو خبره رانه بل طرف ته لاړه سره سړي زامن خو نه دي که نه مږي خوري مږي خدای کو زه تاسو ته ګپ لګوم تاسو یې دا مولیان جوړو دروغ وایي خدای کو زه تاسو ته ګپ لګوم مږي خوري شمشته خوري سپي خوري پیشوګان خوري ماران خوري لړمانان خوري شادوګان خوري مږي سره کړي وي مزېداره عقرب چاک ته وایي د مردار زویه ما خو دلته رسخا شو خدای دې غرق او پرک نو ته نو الله پې مردار مرض راوسته مردار مرض علاج یې چاله نه ورځي کرونا مرونا نه ده دا د الله د طرفه په مردار خورو باندې یو عذاب دی ماران خوري تاسو سوچ وکړئ چې یو سړی مار خوري مار واړه واړه ماران هم ني غټ غټ ماران سمسرې خو پرېږده دا خو زمونږ عرب هم خوري خو چې دا کوم مردار څیزونه دي دا ته لا وایې کرونا ځایم چې بل څه به رس پرې رانه وایي خاپیرکې خوري خاپیرکې دا غټې غټې خاپیرکې نه دا خاپیرکې خوري زه خوري دی خپل کار الله پې عذاب باندې را حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت باندې به ناشنا عذابونه راځي ناشنا بیمارې تاسو چېرته مخکې اورېدلی و بلډ پریشر دا بلډ پریشر زما د وړاندې راغلی دی ستاسو د وړاندې به هم راغلی پخوا به خلک و بوډاګان به زمونږ یو نیا وه بغیر د سوچو غوړو نه مې څه نه خوړ او سم غوړي به هم خوړل که نه ګپ ته نه لګوم مضبوط خلک وو بس په دې غوړو کې به کورکمان ور واچو قړ هغه به وسکل مونږ یو چمچه غوړي نشو خوړی زما 3 میاشتې شوي دي چې ما غوړي نه دي استعمال کړی مرۍ شریفه مې خرابه راغلې پخوا زمانه کې چې به خلکو ډوډۍ خوړې ساده خوراکونه وو ملاوټونه نو مرضونه نو اوس خو هر شی ملاوټ دی هر شی ګند دی نو وی کرونا را رسېدلی دی مونږ وی الله دې تی مونږ په امان کې وساتي او الله دې په دې شیګانو باندې ولګوي او الله دې تی مونږ په امان کې وساتي او الله دې په دې پاکستان کې چې څه اهل ضلالت او اهل ګمراه خلک دي الله دې وردنه کړي دې کورونو ته دې الله وردنه کړي چې څوک د الله او د الله د رسول دشمنان راغلي مؤمن مسلمان دې الله تعالی هر ځای کې په امان کې وساتي مونږ دې مسلمانانو دپاره دعاګانې ځکه دا کله داسې روان یم داسې دې خلکو ته ګورم نو زما دا خلک ډېر زیات خوښي عام خلک زما خوښ دي خدای خبر چې مې ولې خوښ دي خو زه چې کله دې خلکو ته وګورم که د هر ځای وي نو زه یم یاره نور هر څه یو طرف ته خو دا زما د محبوب امتیان دي څه شي دي امتیان دا د معشوق امتیان دي دا د معشوق دپاره سر ورکوي دا د محبوب دپاره سر ورکوي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره سر ورکوي دا زما د کلمې رونه راغلي دي نو په ما باندې د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ګران دي په تاسو به هم ګران